سر دا زما د سخت خو راوکړه. سر دا زما کاغذان چک کار یې وکړه. نور فارغ بس خالي ستا د خط غواړي نور څه دی؟ نور صحیح دي کاغذان. دی څه خرچه غواړي مطلب خرچه پر لګوي شي. سر د چیش خرچه غواړي؟ ماړه دې څه خرچه پر راځي خرچه غواړي. موږ نه دی دا د نور خو لازم موږ نه دي ضرورت. سر تا د سرکار تنخوا د پې د دغه دپاره چې ته دلته کښېنه دستخط کوه د دې دپاره که نه یې راغلی څه بیا عوام هم چې کوه د علاقې سړی موږ زړه خوشحاله وي چې د علاقې سړی راغلی کښېنستی هغسې هم راشي په دستخطونه په پیسو کې دستخط وکړه سر. وروره دا د شناخت د علاقې یو مقدار مشنه داسې څه کار لري. څو غواړي؟ دوی خپل اصول دي د شناخت هغه خپل ځای دي. څو زره غواړي؟ 200 روپۍ غواړي. سر ته دستخط وکړه سرکار تنخوا درکوي د دغه لپاره کښېنولی د 200 روپۍ لپاره فکر په تا نه کوي. وروره د هغه لاره موږ ته مه راشه که دستخط کوې پیسې جمع کړه که نه یې ځه. ستا هغه مه کې راکوه زما دا یو کاغذ نو به لاړ شي نو به بل ځای ته دستخط کوي. ونه یې کوې یعنې خامخا پیسې غواړې د پیسو دستخط نه کوې نه یې کوې. ښه سوچ وکړه. نیکو ولې چپه لاخې وایه؟ څوک یې چپه لاخې وایه؟ موسیقۍ کې نه کوې نیکو ویې که ویې که سر دستخط وکړه. نیکو واخله خپل کاغذان بدتمیزه تمیزه هم زه یم ها زه زر راته دستخط وکړه. څه مطلب؟ په دې باندې زه اوس ځان خرڅ کړم. نو 200 روپۍ د دستخط دي د 4800 ستا د چپلاخ دستخط راوکړو. ښه زه چپلاخه په 4800 عزت وایي تسلیل زه په 4800 یوسم. ښه ښه ستا ضمیر دوی مضبوطه دی ستاسې دوی ضمیر مضبوطه وایه تا په 200 بیا ګرد اخرت چپاوئ دلته یوه چپلاخه په 4800 نه وړې اته اخرت په 200 چپوې هی ستا ضمیر دی. همه خیلی یکلو چپلاخ سر داره 200 ګرد اخرت چپوې اوس په 4800 یوه چپلاخه نه وړې دا ستا چی دی دا دستخط وکړه. درواخله ولې دا مننه وبخښه وروره ډېر وبخښه. ویې که سر دستخط وکړه د 200 روپۍ ستا د دستخط کاټ کړه د 4800 چې دي دا د چپلاخې نه دي دا د چپلاخې نه دي